سلامونه، هیله ده ټول به جوړ او روغ یاست. افغانزه یم، نن تاسو ته په تخنیکي برخه کې ځینې مهم او ګټور معلومات درکوم. که چیرې ستاسو کمپیوټر سلو او قرار وي، فعالیت په سم ډول نه ترسره کوي، نو زه تاسو ته ځینې لارې چارې درښیم چې تاسو یې عملي کړئ، کمپیوټر به مو په سم ډول فعالیت شروع کړي. اول تاسو ته باید دا معلومه سي چې تاسو د کمپیوټر پروسیسر د 22 بیټه لپاره ډیزاین شوی دی او که د 64 بیټه لپاره. که چیرې ستاسو د کمپیوټر پروسیسر د 64 بیټه لپاره ډیزاین شوی وي او تاسو 22 بیټه وینډوز ور انسټال کړی وي، په دې معنی ده چې د پروسیسر نیم فعالیت یې له منځه ځي او ضایع کیږي. نو ښه دا ده چې تاسو اول د کمپیوټر د پروسیسر فعالیت وګورئ او دغه مطابق وینډوز ور انسټال کړئ. دا چې چیرې تاسو کولی شئ د کمپیوټر د پروسیسر بیټونه ځان ته معلوم کړئ، پر ډیسکټاپ باندې د مای کمپیوټر آیکن باندې کلیک وکړئ او پراپرټیز انتخاب کړئ. وروسته وګورئ چې سیستم ټایپ ته مو 64 بیټه او که 22 بیټه لیکل شوي دي. که چیرې ستاسو د کمپیوټر پروسیسر ته 64 بیټه لیکل شوی وي او تاسو 22 بیټه وینډوز ور انسټال کړئ، نو داسې سمه نه ده. تاسو حتما باید د کمپیوټر د پروسیسر او وینډوز بیټونه سره برابر کړئ. که چیرې تاسو د کمپیوټر پر ډیسکټاپ باندې ګډوډ، درانه او غیر منظم فایلونه کښېږدئ، کمپیوټر د سټارټېدو پر مهال دا ټول لولي او په دې ډول یې سرعت کمیږي. دویمه مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثر خلک غیر اوریجنل وینډوز کاروي. موږ اول باید کوشش وکړو که چیرې امکانات ولرو اوریجنل وینډوز وکاروو. که چیرې د اوریجنل وینډوز د کارولو توان ونه لرو، نو ښه دا ده چې وینډوز کمپیوټر ته انسټال کو او وروسته یې ډراورونه د ایراني او پاکستاني سیډیګانو څخه ور انسټال نه کو. زه تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې د یو ویب سایټ لینک درکوم. تاسو د خپل کمپیوټر ډراورونه تر وینډوز انسټالیدو وروسته د دغه ویب سایټ څخه انسټال کړئ. کمپیوټر به مو د کمپیوټر فعالیت ته به مو زیان ونه رسیږي او کمپیوټر به په سم ډول فعالیت پیل کړي. بله مهمه خبره دا ده چې رسمي دولتي او مهمې ادارې باید په هیڅ صورت غیر اوریجنل وینډوز ونه کاروي. که چیرې دوی داسې وکړي، د سیسټم مهم فایلونه یې د مضرو کسانو لاسته ډېر په اساني سره ورتللی شي. هیله د افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو په تعلیمي، ساینسي او تخنیکي برخه کې معلومات ترلاسه کړئ.